دا چې ته پر میډیا باندې ولاړ یې او لاس راسوری یې چې داسې دې ولې نه دي کړي، امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی، امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی. دا خو ماته نصیحت نه دی. نصیحت خو ما ته هلته و چې زه ته سره یو ځای بس تا به ماته نصیحت کړی. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږي، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي، داسې یو فاصله معلومېږي لکه د علماو او د امارت تر منځ یو فاصله موجوده ده. علما وارونه کوي پر امارت باندې، نصیحت پر سر سترګو قبول دي. خو تاسو ته معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموع زوائد کې حدیث دی چې قضیه سلطان ته نیم نصیحت کاوه تر لاس یې ونیسه، هلته یې یوازې که بیا هغه شی ورته ووایه. که ته په معصیت باندې امر کړې خو اطاعت یې مه کوه، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. خو که چیرې ده معصیت کاوه